وبرکاتہ زم عبدالرحمن تاسو لاره ټیک چینل ګورئ. ورونو په دې ویډیو کې به موږ خبرې کوو د امازون اف بی ای او امازون اف بی ام باره کې. دې باندې کې فرق څه شی دی، دا دې شی چې لپاره استعمالیږي په دې باندې بس تاسو پوه کوم ان شاء الله کمپلیټلی په ډیره اسانه توګه باندې. خورونو مخکې دې نه چې زه دې باندې شروع کوم تاسو ته بیان کوم که تاسو د امازون باره کې معلومات کول غواړئ یا بیسیک معلومات غواړئ چې امازون دې چې په امازون کې کوم ماډلونه بزنس کیږي، نو هغې دپاره تاسو ډسکرپشن ته لاړ شئ. ما لینک ورکړی دی، ما یو بله کمپلیټ ویډیو په هغې باندې جوړه کړې ده، صحیح ده، چې هغې باندې څنګه امازون کې کوم بزنس کیږي او کوم شرایط دي ور دپاره او کوم ځای نه تاسو کولی شئ دا ټول معلومات ما ورکړي دي. نو هغه ویډیو وګورئ او هغه هم در سره لایک کړئ او دغه ویډیو در سره هم لایک کړئ او شیر یې کړئ چې خلک یې وګوري او ډېر خلک دې ګټه واخلي، صحیح ده، مننه. ښه راځو دې دپاره زه به دغه یو به زه مینیمایز کړم. ښه دا به هم زه مینیمایز کړم، دغه یو شی به صرف دلته پرېږدم چې تاسو ته زه یو څو دغه بلاږم. امازون اف بی ای ورسز امازون اف بی ام، یعنی امازون اف بی ای او امازون اف بی ام. دا دې چې شی اول به زه تاسو ته لنډ ووایم، بیا به د دې ګټې او تاوانونه وګورو، صحیح ده. امازون اف بی ای او امازون اف بی ام چې کوم دی ورونو، دا د امازون فولفلمنټ میتودونه دي یا طریقې دي، صحیح ده. تاسو ته چې کله په سیلل سنټرل کې یا خپله کومه امازون کې اډر راشي ستاسو په پروډکټ باندې، نو د هغې دوه لارې دي، د کسټمر یا د مشتري یا د ګاهک رسولو ته، صحیح ده. یو لاره یې دا ده چې ته امازون ته وایې چې دا هر څه وروره ستا په غاړه دي، زما پکې کار نشته، پروډکټ تا سره انونټري کې ما ایښی دی، ته یې پوه شه او کار دې پوه شه، صحیح شه. دې ته امازون اف بی ای وایي، پوه شوې. امازون اف بی ای مطلب فولفلمنټ بای امازون، دا د امازون اف بی ای دغه دی کمپلیټ فارم دی، صحیح ده. بل دی امازون اف بی ام، صحیح ده، فولفلمنٹ بای مرچنټ دی. مرچنټ هغه ته خپل هم کیدی شي، ته مثلا امریکا یا لندن کې اوسېږي، هلته د خپل کور دی، مال د سره کور کې پروت دی، اډر راځي ته خپل کور نه ورلیږي، صحیح ده. یا تھرډ پارټي ورته ویلی شي. تھرډ پارټي مطلب دا دی چې هلته کمپنیانې دي، کوریر والا دي، هغوی هم دا سروسز تا ته درکوي. تا ته وایي راشه وروره انونټري دې موږ سره کېږده، مشکل نه لري، د انونټري تا نه فیس اخلي یو څو روپۍ، او چې اډر راځي موږ ته د اډر کسټمر ډیټیل راکوه، موږ به یې کوره پورې وررسوو، صحیح ده. دې ته امازون اف بی ام یا فولفلمنٹ بای امازون وایي، صحیح ده. اوس دې کې فرق څه شی دی، دې منځ کې رونو فرق دی. ښه بعضې خلک امازون اف بی ای استعمالوي، یا به زه داسې درته ووایم چې 90% یا 80% خلک امازون اف بی ای استعمالوي، او 20% داسې ویلی شو چې هغه خلک امازون اف بی ام استعمالوي. د دې هر یو خپلې ګټې او تاوانونه دي. مخکې د دې نه چې زه تاسو ته راشم، دې دغه ته زه دا شی دغه کوم، زه تاسو ته امازون اکاونټ ته لاګین کېږم، تاسو تاسې اډر ښیم، تاسو به بیا پوه شئ. دا ګورئ یو امازون اکاونټ ته زه لاګین شوم، دلته راځو آرډر ته راځو، مینیج آرډرز ته. ښه زه تاسو ته ښیم چې آرډر کله تاسو ته راشي یا څنګه ښکاره کېږي تاسو ته امازون کې او څنګه وي، صحیح ده. هغه که ته امازون هول سیل کې، که ته امازون پرایویټ لیبل کې، هر یو چې کې هغه فرق نه کوي، آرډر دې ټول همدې ځای کې شو کېږي، صحیح ده. اوس که څوک چې امازون هول سیل او اف بی ای پرایویټ لیبل شی دی، نو هغه زما بله ویډیو وګورئ، هغې کې ما کمپلیټلی دا هر څه ښودلي دي. ښه ورونو، ښه دې ته راځو، دلته موږ ګوره ویو امازون. اول خو دا دی چې دلته تا ته آرډر راشي، دا تا ته دواړه آرډر یې ښیي. که ته چېرته امازون اف بی ای ماډل کې، یعنې امازون اف بی ای باندې آرډر ریپلیس کې خلکو ته یې ورلیږي، نو دلته به ویو اف بی ای آرډرز به ووایې، څه چې اف بی ای آرډرونه دلته راغلي تا ته به یې شو کړي. دا اوس چې کوم دی دا ویو اف بی ای آرډر نه، دا اف بی ام آرډر دی. ښه ځکه دلته چې شی نشته، موږ اف بی ای کوو په دې اکاونټ کې، اف بی ام نه کوو. ګوره ویو اف بی ای دا دی، ګورې. نو ته چې دلته څنګه دا ووایې، دا ستا ټولې هغه آرډر دي چې دا ته اف بی ای باندې راغلي دي، یعنې تا خلکو ته لیږلي دي. پیمنټ کمپلیټ مطلب دا دی چې یعنې تا دا آرډر کمپلیټ کړی دی، هغه درته پیمنټ کمپلیټ کړی دی، آرډر راغلی، قصه ختمه شوې ده. او دا پینډینګ چې مطلب دا دی، دې مطلب دی چې هغه پیسې درکړي خو آرډر لا امازون نه دی ورلیږلی، ځکه دا اف بی ای دی، نو امازون به دا کار کوي. ښه بل دغه نه دلته هم تا ته لیکلي وي، ګوره فولفلمنټ دې شي ته وګورئ ورونو، فولفلمنٹ میتود بای امازون دی، صحیح ده. یعنی مطلب دا دی چې دا اف بی ای دی، صحیح ده. یعنی موږ دلته اف بی ام نه کوو، په دې اکاونټ کې اف بی ای کوو. ښه اوس ته غواړې مثلا زه تاسو ته دا ما ښوده چې آرډر څنګه وي. آرډر داسې یو شی وي، ګوره دا یو آرډر دی د یو کس، دا کمپلیټ د کس ډیټیل دی، او دا دلته پروډکټ دی چې یعنې تا نه هغه څه شی اخیستی، صحیح ده. ګوره د آیټم ټوټل سب ټوټل پرایس تا ته لیکي، دا ټکسونو هر څه سره چې دی قیمت شو ټوټل دومره، هغه تا ته پې کړې یا تا ته پیسې درکړې، او دغه جنس و، صحیح ده. که فردر غواړې دا جنس را خلاص کړي چې کوم جنس و، دې باندې چې کلیک وکړي، تا د امازون هغه پیج ته بوځي، کوم ځای کې چې هغه جنسونه خرڅېدلي دي، تا ته ښیي چې دا پروډکټ و، د یې نوم و او د یې قیمت و $1.9 قیمت و، دلته یې موږ ته پې کړي دي
2.9 یعنی $1 هغه د ټیکسونو او د شینو دی چې امازان دغه نه خپله کټ کوي. صحیح ده. راځو لږم آرډر ته ننباسم چې تا ته مزید تاسو ته اندازه ولګور. دې باندې کلیک وکړئ، تاسو د آرډر ډیټیل ته ځئ ښه، یعنې کسټمر ډیټیل ته دلته ټول درکړي وي. ګورئ دلته مین شی چې هغه کې ټول نه زیات مهم دی. ګورئ لږ صبر ورته وکړئ. ګوره اولنی دغه یې دا دی، ګوره بیلینګ کنټري یعنې چې کوم ځای نه تا ته پیسې درکړي هغه کوم ځای دی؟ US دی. دا د کنټیکټ نوم دی، ګوره کنټیکټ بایر دی نوم دی ښه. صحیح ده. او دلته اډرس دی، ګریبلی کاپي اډرس. ګوره نیټ لږ خراب دی خو زه خیر دلته تا ته اډرس ښیي، دلته تا ته ښیي فولفلمنټ بای څه دی؟ بای امازان دی. صحیح ده. او شپینګ سروس چې سیکنډ دی په 2 ورځې شپ شوی دی ورته. صحیح ده. یعنې دا ټول د کسټمر ډیټیل دې کې پراته دي مکمل. امازان هم دا ډیټیل ګوري او بیا چې شی کوي دغه کسټمر اډرسه پورې وررسوي. صحیح ده ورونو. ښه اوس راځو بیک کیږو خپل ټاپک ته راځو چې ټاپک رانه دغه نه شي، ویډیو م غټه نه شي. دې ته راځو. نو امازان FBA ګوره دلته دا سنونه راشه یو منټ زه دا بیا غټ کم یا دا داسې که راوستی شو. دا دی ګوره اوس مونږ امازان FBA اډر را خلاص کړي دي. خو چېرته مونږ غواړو چې امازان FBA اډر یې ګوره ویو سیلر فولفلمنټ اډرز دی ښه، هماغه دی ښه، یعنی FBM فولفلمنټ بای مرچنټ یا سیلر دواړه ورته ویلی شي. نو دا که ته خلاص کړي بس تا FBM اډر وي، که ته چېرته FBM ماډل کې که نه یې کېږي داسې ورته وایي چې 0 اډر دی نشته دی. صحیح ده. ښه نو راغلو دې ته چې امازان FBA او FBM باندې دا ویډیو خاص نن همدې دپاره ده. نو امازان FBA او FBM کې فرق څه شی دی؟ فرقونه ډېر دی ورونو ښه. لکه اول غټ فرق یې زه تاسو ته ویلی شم په دې لاس کې وګورئ پرایم انرولمنټ دی. پرایم یو داسې شی دی، دا پرایم کسټمر هم دې ته ویلی شي. د امازان پرایم کسټمر دی خپل هغه کسټمر دی چې امازان پرایم ډے لري ښه. دا یو خاص ډے ده. صحیح ده. یو خاص ورځ ده. بعضې نورې ورځې دي بلیک فرایډے هم ورته ویلی شي، هغه نورې ورځې دي. خو امازان پرایم ډے ډېره مشهوره ډے ده. دا په کال کې صرف یو ورځ راځي، یو ځل راځي. صحیح ده. او په دې کې څه شی کېږي؟ په دې کې امازان کې مالونه په نیم قیمت باندې خرڅېږي. یعنې فرض وکړه که یو موبایل د $400 قیمت ولري په پرایم ډے کې به هغه ته په $200 اخلي. صحیح ده. خو هغه صرف چا دپاره دی؟ هغې خپل رولز یې امازان کسټمر لکه جدا کړي دي. هغه کسان چې څوک پرایم سبسکرپشن ولري یا د پرایم هغه رجسټریشن یې کړی وي، هغه اکاونټ ورسره وي، د امازان اکاونټ چې کوم وي هغه د هغه سره د پرایم اکاونټ وي، هغه په پرایم کې بیا کار کولی شي. اوس سیلر ته یې څه ګټه ده؟ تا ته یې څه ګټه ده؟ ته مطلب مال خرڅوي، ته سیلر یې که نه، ته په امازان کې مال خرڅوي. نو پرایم انرولمنټ ته هله کولی شي یا هره تا ته پرایم کسټمر راتلی شي، تا نه مال اخیستی شي چې ستا څه شی وي؟ FBA وي. صحیح ده. تا پروډکټ په FBA کې اچولی وي یا د امازان سره دې اچولی وي، ورته دې ویلی وي چې ته وروره پیک شپ دا 3 واړه ته کوه. صحیح. کسټمر راغی وروره پیک یې هم کا، انونټري نه مال هم راوچت کا او شپ یې هم کا، کسټمر پورې ور به یې رسوه. صحیح ده. په FBA کې دا 3 واړه راځي، په FBM کې دا 3 واړه بیا نه راځي، هغه به ته خپله کې. یعنې یو ګټه خو دا شو چې پرایم انرولمنټ ته په FBA کې کولی شي، خو په FBM کې ته نشي کولی. دا غټ نقص دی یا غټ تاوان دی ګورې ښه نو، ځکه چې په پرایم ډے کې خلک په $100 سیل کوي په یو ورځ باندې. صحیح ده. بل دی بای باکس الیجیبیلیټي. دا نارملی په پرایویټ لیبل کې نه راځي، دا په هول سیل ماډل کې به راځي. یعنې که ته چېرته امازان هول سیل FBA هلته هم همدا شی دی. که FBA کې نو بای باکس الیجیبیلیټي تا سره شته، تا د بای باکس امازان درکوي، تا د به سیل پیدا کېږي، سیل به لاسته درځي. که بای باکس در سره نه وي تا ته سیل نشي درلی یا به ډېره کمه فیصدي درځي، چې دې باندې به خبرې بیا په امازان هول سیل ماډل کې کوو. صحیح ده. بیټر کنورژن دا یو خاص پوینټ دی. یعنی بیټر کنورژن مطلب یې څه شی دی؟ بیټر کنورژن مطلب دا دی چې اکثره خلک په US یا په UK کې چې هغلته تا نه مال اخلي، هغوی ستا د شپینګ ډے ګوري چې ته موږ ته څومره ټایم کې رالیږي. صحیح ده. امازان FBA دا فاسټر دی. فاسټر مطلب دا دی چې امازان په ورځ کې لږها میلیونها کارټونونه پیک کوي او شپ کوي، کسټمر ته یې لیږي. یعنې د هغو هغه ګاډي هغه حساب چې دی هر ورځ روان دی، چلیږي په هر مسیر په هر طرف باندې. لیکن په امازان FBM کې بیا دا شی نشته. که تا ته یو کسټمر آرډر درکړي او هغه د امریکې یو سټیټ نه په بل سټیټ کې وي، نو هغه داسې دی لکه افغانستان نه چې پاکستان ته ته مال لیږي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته په ورځ 2 کې هغه ته ور ولېږي. صحیح ده. ته چې ور لیږي یا چا ترډ پارټي ته وایم چې دا ورته ولېږه، نو چې ور لیږي هغه به کم از کم 5-6 ورځې دا وخت نیسي. صحیح ده. خو لیکن په امازان FBA کې بیا څه شی دی؟ هغه په 2 ورځو کې، نهایت په 3 ورځو کې، دننه حتی په 1 ورځ کې هم کله نه کله ورلیږي. نو دلته بیټر کنورژن مطلب دا دی، یعنی کنورژن راځي، تا ته سیلز ډېر راځي، کنورټ کېږي. صحیح ده.
بیټر کروژن مطلب دا دی ځکه چې هغه دا خوښوي چې آرډر ورکړي چې هغه ته پروډکټ ضرور ورسیږي. په امازون اف بی ام کې به ته دا کار نشي کولی، ته زری نشي ورلېږلی. صحیح ده. همداسې د امازون اف بی ام خپلې ګټې او تاوانونه دي. د اف بی ای بیا ګټې تاوان چې د اف بی ای تاوان بیا دا دی ورونو چې امازون تا نه چې دا کوم اف بی ای تا ته چې دا مال لیږي، که ته امازون ته وایې چې زه اف بی ای کوم یعنی مال تا ته اکدم ته ور ولېږه، دې مطلب چې امازون ته به ته د دې فیس ورکړې، دا تا ته فری نه کوي. د اف بی ای تا نه خپل کاسټ لي هغه. صحیح ده. یعنی پیسې تا نه دي او هغه پیسې په څه شي باندې تا نه لي؟ هغه په ویټ باندې ده. اول شی چې د کارټن یا دغه پیک هم ضروري دی، هغه ویټ وزن یې چک کېږي څومره وزن لري. بیا د هغې اوږدوالی، پلنوالی، ټیټوالی چې ډایمنشنز ورته وایي د پاکس ډایمنشنز چک کېږي، نو هغه ټول کیلکولیټ کېږي. هغې بدل کې تا ته بیا د هغې فیس ښیي چې هغه ته موږ باندې دا شی کې اف بی ای کې نو ستا د پروډکټ وزن دومره دی او دومره ډایمنشنز دي، نو لحاظه دومره به تا نه موږ په هر آرډر کې فیس اخلو د امازون اف بی ای. دا د دوی خپل فیس دی، دا به ته ورکوې. لیکن په امازون اف بی ام کې به خواله دا دی چې کله ناکله تا ته شی ارزانه غورځېږي. یعنی یو پروډکټ دی هغې لږ وزن ډېر دی، 4 کیلو وزن دی. زه تاسو ته یو مثال درکړم. صحیح ده. هغه په امازون اف بی ای که ته لیږي کسټمر ته، نو اف بی ای کې امازون تا ته وایي چې زه دې نه تا نه د هر یو پروډکټ زه تا نه $12 کټ کوم. $12 ډېر غټ شی دی په بزنس کې یا په ای کامرس بزنس کې، ځکه که تا چېرته د ورځې اګزامپل ونیسئ، ازیوم کړه چې 100 دانې آرډر راغله، نو 100 دانې ضرب 12 یې کړه چې دا ډېره غټه څه، یعنې $13 به تا نه صرف امازون په دې ورځ کې کټ کوي. صحیح شو. خو په اف بی ام کې بیا خواله دا دی چې دلته اکثره تھرډ پارټیانې دي، نو هغې سره ته جنجال باز کولی شي. ته ورته وایې چې دا زما دغه دی په څو لیږي، یعنې ته کولی شي چې هماغه $12 شی ته په $6 یا $8 باندې ولېږي. صحیح ده. یعنې فرق یې وکړه $3 غټ شی دی، $15 شته ته ګټه را پاتې شي. صحیح ده. بل شی چې دی په امازون اف بی ای کې مې درته د دې بدي وویله، خوبي مې درته اف بی ام کې بیا دا حواله دی کنټرول اوور انوینټري ده. صحیح ده. کنټرول اوور انوینټري مطلب دا دی چې یعنی یا تا خو مال ځان سره کور کې ایښی دی. زه اکثره خلک یې په تھرډ پارټي نه کوي، یعنی ځان سره یې کور کې مال ږدي. اف بی ام هم دا مطلب دی. ستا هملته امریکا کې کور دی، تا سره ځای شته دی، تا وروره مال ځان سره ایښی دی په کور کې، تا ته په امازون کې آرډر راځي، د هغې ځینې کسټمر ډیټیل چې تاسو ته وختي ما وښود د هغې نوم هغه شی نه راوچتئ او چې شی کوي په خپل دغه باندې ورلېږي، یعنی خپل هغه پیک او پیک او شپ او هر څه ورته ته خپله اخیسته پیکینګ ورته کوي، د کسټمر نوم اډرس هر څه پرې لیږي یا لیبل پرې سلیخ کوي، ورځي هلته شپینګ کمپنیانې دي هغو ته وایي چې دا وروره دې کسټمر ته ور ورسوه. صحیح ده. نو دلته کنټرول اوور انوینټري ده. کنټرول اوور انوینټري مطلب دا دی چې تا ته د خپل انوینټري معلومات کېږي چې ما څومره خرڅه کړه، څومره پاتې ده، څومره حال دا چې دا ته په اف بی ای کې هم کولی شي، خو لیکن دلته یو ښه کنټرول کولی شي، تا ته نږدې نه پته لګېږي. صحیح ده. لوور فیس ان کاسټ دی. دا وخت تاسو ته ما وویله د امازون اف بی ام ګټه همدا ده چې یعنې ته دلته یو څه ناڅه پیسې بچت کولی شي، ځکه چې امازون اف بی ای تا نه ډېرې اخلي او دلته ته کولی شي چې لږ ګټه ځان ته وباسي او په ښه ریټ یې کسټمر ته ورولېږي. بیټر مارجن همدغه مطلب دی، یعنې چې ته کله لو فیس تا باندې د انوینټري راشي یا د شپ راشي چې ته یې کله هلته لیږي. صحیح ده. کسټمر ته نو بیټر مارجن تا ته پکې بیټر ګټه یا ښه ګټه پاتې کېدی شي. دی غټ په دغه و تاسو ته ما ویله او په دې مې پوه کړو چې امازون اف بی ای څه ته وایي، امازون اف بی ام څه ته وایي. راځئ دا بل تصویر خلاص کړو، په دې کې به هم زه لږ تاسو پوه کړم. ښه دلته راځو. ګورئ وروڼو، دلته دا اوس یو ډایګرام دی، زه تاسو پوه کوم. ګورئ دا پروډکټ دی، دا اف بی ای اف بی ام ښه سیلر انوینټري. صحیح شوه. دلته اوس تا ته همدغه خبرې دي، هماغه دغه دي. صحیح ده. ځینې څه دغه یې ویلي دي، یعنې که امازون اف بی ای ته کې نو واړه لایټ ویټ شیانو دپاره چې سمال وي، انکسپینسیو وي، یعنې ډېر زیات قیمتي شیونه نه وي، هغه ته په اف بی ای باندې کولی شي. خو که غټ شی وي، معلومه خبره ده، هغه به تا نه امازون فیس ډېره لي. لکه تا ته ګور داسې یو د ورزش دا سایکل یې ورکړی چې نارملي دا 10-15 کیلو وزن لري. صحیح ده. نو دا که اوس ته چېرته په دې باندې په امازون اف بی ای باندې کوې نو دا به تا نه ډېر غټ فیس د دې اخلي. ایون زه تاسو ته داسې ویلی شم چې $80 به تا نو صرف د امازون کټ کوي تر $100 پورې چې کس ته یې ور رسوي، د اف بی ای کاسټ وایي. نو اکثره خلک چې غټ پروډکټ یې خرڅوي، غټ لکه فرنیچر خرڅوي، سایکل یې خرڅوي، موټر سایکل یې خرڅوي، حتی ګاډي ماډي یا کمپیوټر یې خرڅوي، نو دا چې وزن یې ډېر وي هغو بیا چې شی کوي، هغو اف بی ام کوي، ځکه چې اف بی ام هغو ته ارزانه غورځېږي او اف بی ای ورته بیا ګران غورځېږي. صحیح ده. نو دغسې یو دغه یې دی. ګوره امازون فولفلمنټ، دا د امازون فولفلمنټ سنټر دی، مطلب دا خپله امازون دی، دی ویر هاوس دی چې دا تاسو دلته کوم ښکاري. دا صحیح شو. داخلي هسته چې تاسو ګورئ دا سیلر فولفلمنټ یا 3PL خلک هم ورته وایي. صحیح ده. یا دا ستا خپل کور کېدی شي او یا هماغه کمپني ده، تا ورسره مال ایښی دی. صحیح ده.
تا دا ګوره ویر هاوس پیک ان پیک صحیح ده دلته هم پیک ان پیک کی دلته هم کی شپینګ دلته هم کی دلته او دا کسټمر دی دلته تاسو ته ساده داسې ویلی شو صحیح ده ساده دا کسټمر دی ستاسو دلته هماغه خبرې دي هماغه ګټې او تاوانونه خو د فیل بزنس کنټرول دی ستا سره صحیح ده فریډم اف ډیسیژن میکینګ دی تا سره خپل دغه دی په خپل خوښه ورلیږي نه ورلیږي ستا سره یو ډیسیژن فریډم شته دی ازادي شته ښه برانډ اپورچونټي تا سره شته انوینټري کنټرول هماغه شی نه دی دلته او دلته هم یو څه دوی اضافه کړي دي پرایم شپینګ صحیح ده پرایم شپینګ مطلب دا چې ته په پرایم کې د الیجیبل ته شپینګ کولی شي که پرایم دا د اف بی ای نه ته پرایم کې الیجیبل نه تا نه پرایم کسټمر مال نشي استې بای باکس هماغه که ته هول سیل کوي بای باکس الیجیبل اس ای او ایڈوانټیج دا سرچ انجن اپټیمایزیشن یو شی دی چې تا کله پروډکټ تر لانچ کې پرایویټ لیبل هغې دپاره په اس ای او کې بیا هغه رینک ورته وایي رینک کېږي په اول پیج باندې راځي نو که دا چېرته اف بی ای وي نو ته په اسانۍ سره اس ای او رینک یا ایډوانټیج اخیستی شي که نه نشي او بیټر سروسز مطلب هم دا دی چې یعنې فاست دی اسانه دی او ښه سروسز ورکوي امازان چون د هغوی لاکونه کروڑونه پیکیجونه یا پیکټ یا بکسونه هره ورځ توزیع کېږي یا لیږل کېږي نو بیټر سروسز دی چې کسټمر هم همدا خوښوي ایزي ریټرن پالیسي ده پکې دا یو خاص شی دی ایزي ریټرن پالیسي مطلب دا دی په امازان چې ته کا تاسو کوله ورونه مال واخلئ که نه یا امریکایان مال واخلي نو هغه ستا دا مال ګوري که انکیس دا ستا مال کې مشکلي مات شوی تا خراب ورلیږلی هغه کوم تا ته کوم مال ښودلی کوم رنګ ښودلی تا په ځای بل رنګ ورلیږلی غلطي شوي که نه نو هغه تا ته څه شی کوي هغه تا ته ریټرن کوي تا ته وایي چې وروره دا شي کې دا مشکل دی دا واله ما ته صحیح شی راولېږه صحیح ده دلته دې ته په امازان اف بی ای کې مطلب دا چې ایزي ریټرن دی یعنې ته دې نه خلاص یې دا هر څه امازان هینډل کوي هر څه امازان کنټرول کوي که کسټمر ریټرن کوي او ورنه راخلي او په ځای بل ورلیږي لیکن په اف بی ایم کې بیا تا ته دا غټ مشکل دی صحیح ده تا ته به یو کسټمر وایي چې دا ما ته ریټرن کا ته به ښه زما د اډرس دی راولېږه هغه به رارسېږي نه به رارسېږي ورک به وي دا به وي هغه به وي جنجال به وي لنډه اوږده ده نو تا باندې به کلاینټ بیا هغه صورت کې څه کوي نیګیټیو فیډبیک پرېږدي نیګیټیو فیډبیک ستا د اکاونټ مکمل هیلث خرابوي یا تا ستا اکاونټ ټول خراب کېدی شي بین کېدی شي صحیح ده نو دا به هېڅکله نه کوئ اکاونټ به تاسو صحیح ساتئ د اکاونټ هیلث به ښایسته ساتئ دا هم زه تاسو ته ښیم چې اکاونټ هیلث مطلب څه دی اوس درته اخري ویډیو کې صحیح ده نیو آډینس تا دا ډېر چانس ده چې نیو آډینس به دې کې پیدا شي ځکه امازان اف بی ای چې کوم دا مطلب دا خلک ډېر کوي نو خلک یې خوښوي او ټیکنیکل سپورټ دی دې کې یعنی مطلب دا دی چې دې کې ستا سپورټ امازان کوي که څه مشکل راځي امازان ورسره هر څه دا کوي هماغه حساب دی بل ګریډ کنورژن دی یعنی کنورژن پکې ښه پیدا کېږي او ښه خلک یې خوښوي صحیح ده خو مشکل څه شی دی ګورئ دلته دا تاسو ته ویلي های فیس دی فیسونه یعنې پروډکټ ریسک دی صحیح ده یعنې پروډکټ ستا په امازان انوینټري کې پروت دی دا یو ریسک دی تا سره که نه تا باندې یو ریسک راتلی شي نو ته یې بل ځای ته نه شي لېږلی تا سره هملته پروت دی کیدای شي تا باندې خراب هم شي دغه هم شي ښه سټریکټ ریکوایرمنټس دی او سخت یعنې یو څه ریسټریکشن یا و لري امازان لري چې داسې په خپل سر ته پروډکټ نه شي لېږلی وغیره وغیره فل ریسپانسبلیټي ده دلته یعنې هر څه تاسو باندې ریسپانسبلیټي دي صحیح ده ته بل چا ته دغه نه شي کولی ته به دا کار کوې اډر راځي دا هر څه به کمپټیشن وذ اف بی ایس سیلرز دا یو خاص شی دی د امازان هول سیل باره کې چې تاسو کله دا کوئ نو اف بی ایس سیلر بس تاسو ډېرېږي خو دا ویډیو ډېره غټه شو نو خو یو جی بي ته خبره ورسېده یعنی کمپټیشن اف بی ایس سیلر سره تاسو کمپټیشن نشئ کولی یا کمپټیشن ورسره کوئ دا هم ورته ویلی شي صحیح ده ځکه چې اف بی ای والا خلک ډېر خوښوي دا څوک نه خوښوي نو ته به دې کې بیا فیل کېږي او ایکسټرا ایکسپینسز بعضې خرچې به دلته په تا راتلی شي چې په امازان اف بی ای کې په تا نه راځي په دې کې راتلی شي صحیح ده که ته یو شی لرې لیږې چېرته دغه یې لیږې ممکن تاسو باندې خرچه ډېره راشي صحیح ده نو دا یو لنډه ویډیو وه چې تاسو ته ما وښوده چې څنګه امازان اف بی ای څه ته وایي او امازان اف بی ام څه ته وایي راځئ یو شی چې ما نه پاتې شو هغه به زه تاسو ته اوس وښیم چې اوس مې ورته ویلي وو دې نه به کلوز شو لاړ به شو امازان سیلر سنټرل ته دلته ما تاسو ته وختي وویل چې زه تاسو ته یو شی ښیم چې هغه څه شی و اکاونټ هیلث و اکاونټ هیلث ته دلته چې تاسو راشئ ګورئ ورونو امازان کې دا هر شی موجود دی ګوره یو شی هم داسې نه دی چې تاسو په خپل سر شی وکړئ هر شي به خیال ساتي او چې هر شی په صحیح طریقه وکړي نو ته به کامیاب سیلر یې او ته به امازان کې ښه پیسې وګټې ګوره اکاونټ هیلث ته راغلم دلته ګورئ تاسو باندې که څوک چېرته تاسو باندې کمپلین وکړي صحیح ده تاسو باندې دا وکړي دلته ستاسو ټول دلته راغلی که تاسو چې بل چا لیسټینګ دا کړی وي هغه هم دلته تاسو ته شو کوي ریسیو انټلیکچوال پراپرټي کمپلینټس صحیح ده که تاسو باندې هغوی څه دغه وکړي هم د پروډکټ اتنټیسټي کسټمر کمپلینټس که د پروډکټ اتنټیک نه وي یعنې صحیح نه وي مشکل وي پکې د غلا وي دغه وي نو هم تا باندې کمپلین کېږي پروډکټ کنډیشن کسټمر کمپلینټس دا هم تا باندې کېدی شي یعنی کنډیشن تا لیکلی وي چې مطلب دا شی چې ما اچولی امازان کې دا نوی دی لیکن تا غلط کار کړی وي یا دروغ دی ویلي هغه زوړ وي نو تا باندې دلته کمپلین کوي چې کمپلین وکړو یو دغه دلته تا باندې دا زیرو یو کېږي
صحیح ده. نو دا چې یو شو دلته او یو 2000 نور راغله ستا اکاونټ امازان چې کوي بین کوي او د منځ وړي چې یعنی دا غلطي کوي دا غلط سیلر دی. ګوره اکاونټ هیل اشورنس اوس د ټیک دی مشکل نشته پکې ښه. نو دا هر شی په امازان کې دغه سي په قانوني طور سره کیږي. بل ویډیو به ان شاء الله جوړو په بل ټاپک باندې چې تاسو پورا په امازان پوه شئ. ویډیو در سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ چینل او شیر یې کړئ. که څه مشکل لري کمنټ کې ولیکئ، ان شاء الله زه به جواب درکوم. والسلام ورحمة الله وبرکاته.